خو واقعي چې کوم لږه غونډه ټوکړه پاتې وه نو هغه مسله حل شوه او کار دې دا ماشاءالله ښه په تیزۍ هم روان دی، ښکلی هم برابر روان دی. الله دې وکړي چې سر ته ورسي ښه په خیر خیریت سره. خو زه وایم چې خودوخیل ډېر یو لوی تحصیل دی او په دې کې ټوټل چې دي که نه نو څومره هسپتالونه چې دي نو هغه بیچیو دي زیاتره یا ډسپرنسۍ دي. لکه چنګلۍ آبادۍ ته وګوره، دې سره چنګلۍ سره سروایي وغیره یا نور کلي واړه دي. نو کبیر خان له پکار دي چې ښه یو غټ هسپتال چې هغې کې هر قسمه ډاکټران چې دي نو هغه ناسي او د خلکو د طبي څومره مسلې دي چې هغه حل کېږي. ځکه چې موږ مریض د دې ځای نه صوابۍ ته وړو زیات تر هغه په لاره کې یا ډېر زیات انتهایي کریټیکل حالتو ته ورسي یا هغه چې دی نه په لاره کې وفات شي. دا به د کبیر خان ډېره زیاته چې دی نه په خلکو باندې احساني او کار خیر به وي چې هغه چې دی نه یو غټ هسپتال په توتالۍ حدودو کې ولیني یا په داسې په سنټر باندې دي جوړ کړي خو چې غټ هسپتال جوړ کړي چې په هغه خلکو ته د طبي مسلې چې دي نه هغه هم ختمې شي.